عجزه خو یې مزه کوي زاري د ملنګ سړي نه ملنګ ساز انسان نه او ملنګ ساره کوي کوي دا سړی د سړي په زړه کې ځای کوي دا متکبر نه دی دی داسې لکه د غره په څوکه چې ولاړ ده ته د لاندې خلک ښه ښکاري ټولو ته واړه واړه ښکاري خو دې لاندو ته دی ښه ښکاري ده ورته وړوکي ښکاري د ده خو دا مطلب دی چې زه بره ولاړ یم یعنې د خلکو ته خو زه ښه ښکارم که نه خو کمقل د دې نه دی په لاندې نه هم زه دې ښه ښکارم دی کې هم سپک ښکاري مړه خلک وایي که نه مړه یې پرېږدی درکه وایي کبرجن دی مه یې راوله لرې یې کړه څوکې خوښوي مینه تر دې چې هغه 11 زنانو هغه حدیث چې دی د خپل خاوند خبرې چې کوي په هغې کې هغه یو زنانه ده شکایت کړی دی که نه وایي زما خاوند متکبر دی لوی کې د ښځې هم داسې خاوند نه یې خوښ چې هغه لوی کې متکبر د بچو ګوره داسې پلار نه یې خوښ چې هغه متکبر چې بچو کې سړیتوب و چې بچي د هغه په لار وي هغه خو که دی دقه دی لکه چې صحیح لړ باندې روان دي نو عجزي او عجزي په ځان کې عجزي راولي او ځکه دا یو عالم تېر شوی سلفو کې قتاده بن دعامه رحمه الله هغه وایي من اعطي مالا چاله چې مال ورکړی شي یاد یې کړئ اوس دا خبره چاته چې مال ورکړی شي او جمالا یو الله ښایست ورکړي وثيابا کپڑا جامه ولا ورکړي وعلما یو علم ورکړي ثم لم يتواضع او بیا پکې عجزي نه كان عليه وبالا يوم القيامه د قیامت پورې به د هر څه په دې وبال وګرځي دغه علم دغه کپڑا دغه مال دغه خوراک څښاک د دې لپاره به د عذاب سبب وګرځي امام شافعي رحمه الله ناشنا خبره کړې ده وی قدرمن سړی هغه دی چې ځان په خلکو قدرمن نه دی پوه شوې خبره ها او وی هغه سړی ډېر عزتمند دی چې ځان په دې خلکو عزتمند نه ګڼي څه مطلب دی چې ځان په خلکو عزتمند نه ګڼي څه مطلب شو صحیح ده ټول ستاسو نه خبرې صحیح ده چې ښایسته تعبیر وشي ځان په خلکو عزتمند نه ګڼي معنی دا چې خلک د ځان نه عزتمند ګڼي